السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې یو څو جملې غواړم تاسو لپاره تشریح کړم. راځئ چې درس شروع کړو. Lina est la copine de François. Lina est la copine de François. Lina est la copine de François. Lina یو نوم دی. لینا چې دی وایي د فرانسوا کوپین دی. کوپین لا کوپین وای جیف ته گرلفرند ته. Elle éteint la lumière. Elle éteint la lumière. Elle éteint la lumière. معنا هغه روشنی یا رڼا بندوي، ګل کوي. éteint ګل کولو ته وایي. éteindre له ورف څخه اخیستل شوی دی، ګل کولو ته وایي. Elle adore les chevaux. Elle adore les chevaux. Elle adore les chevaux. هغه ویښتو سره مینه کوي یا هغه ویښته خوښوي. Il fait du foot. Il fait du foot. Il fait du foot. معنا هغه فوټبال لوبه کوي. Nous l'avons vu lundi. Nous l'avons vu lundi. Nous l'avons vu lundi. مونږ هغه دوشنبه په ورځ لیدلی یا دوشنبه په ورځ ولیدو. Je suis né en juillet. Je suis né en juillet. Je suis né en juillet. زه د جولای په میاشت کې پیدا شوی یم. Il habite à Paris. Il habite à Paris. Il habite à Paris. Il habite à Paris. هغوی په پاریس کې اوسیږي. As-tu voyagé en train ou en voiture? As-tu voyagé en train ou en voiture? As-tu voyagé en train ou en voiture? آیا مثلا تا په موټر ټرین کې سفر وکړو او که په موټر کې؟ تا سفر As-tu voyagé معنا تا سفر وکړو. en train معنا په ټرین کې او یا en voiture په موټر کې. J'ai bu beaucoup de café. J'ai bu beaucoup de café. J'ai bu beaucoup de café معنا ما ډیر کافي وڅښله. Il n'a plus d'eau dans son verre. Il n'a plus d'eau dans son verre. Il n'a plus d'eau dans son verre. هغه په خپل ګلاس کې نور اوبه نه لري. J'ai envie de fraises. J'ai envie de fraises. J'ai envie de fraises. زه توتې زمیني غواړم. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.